کابل ته له یو څه ځنډ وروسته د 87 میلیونه ډالري کڅوړې رسېدل او په پېښور کې په افغان کونسلګرۍ کې د اسلامي امارت د استازو لوی فساد. درنو لیدونکو ستړي مشئ 87 میلیونه ډالري کڅوړه له یوې میاشتې ځنډ څخه وروسته پرون بیا کابل ته ورسېده. زاویې رسنۍ له کابل هوایي ډګر څخه تازه معلومات ترلاسه کړي دي چې له اسلامي امارت سره د امریکا د مرستو میلیوني ډالري کڅوړې چې تیره یوه میاشت د تخنیکي ستونزو په نوم بندې وي پرون د درېنۍ یا سې شنبې پر ورځ یو ځل بیا کابل ته رسېدلي دي. د تیرو 4 اونیو دغه ډالري کڅوړه په یو ځایي ډول کابل نړیوال هوایي ډګر کې د AIB بانک مسؤلانو ته وسپارل شوه. له دې سره هممهاله سیګار راپور ورکړی دی چې له واکمنېدو راهیسې امریکا اسلامي امارت ته تر اوسه 21 میلیارد ډالر مرسته ورکړې ده. د یو بل خبر له مخې په پېښور کې افغان کونسلګرۍ کې د اسلامي امارت استازي د ټاډ سند په رشوت جوړوي. په پېښور کې په افغانستان کونسلګرۍ کې د اسلامي امارت استازي پر تورخم لار د لویو ګاډو د تګ راتګ د جواز ټاډ نمبر پاڼه په 2 لکه پاکستاني روپیو لاس په لاس په رشوت جوړوي. زاویې رسنۍ ته یو ګاډیوان ویلي دي ما څو میاشتې انتظار وکړ او $100 مې قانوني تحویل کړي وو خو زما ټاډ نمبر لاسي ځنډوي تر څو رشوت ورکړم خو زما له یو بل ملګري څخه یې 2 لکه روپۍ واخیستلې نو سملاسي په یوې ګړۍ کې ټاډ یا TAD نمبر ورته جوړ کړ. په ورته وخت کې یو شمېر نورې سرچینې وایي چې په پېښور کې په افغان کونسلګرۍ کې د اسلامي امارت په استازو کې په نیکا لیکونو د زیږد کارتونو او یو شمېر نورو چوپړتیاو کې هم په پراخه کچه اداري فساد موجود دی. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.